درمان سے فرمایش ته وینه نظم ووایا چې زه د هغې دیوال په خوا کې لا تر اوسه ناست یم زه د هغې دیوال په خوا کې لا تر اوسه ناست یم چې دوی د لاندې نه ډډ شوي او اوبه وهلې هم پکې غټ غټ دي چاودونه تر اخره پورې چېرته راپرې نه وځي نو زه به بېجابه شم هغه بیبي چې کېناسته ده د غریب په غاړه هغه جرګې به اوس د خلکو تماشه جوړه شي زما شلیدلې چوکټونه به ما وشرموي هغه نیستۍ وهلې هغسې شلیدلې توشک چې په دیوال یې غوړولې د دې ویرې نه شم چې د دنیا خلک ما پورې خندا ونه کړي که چېرته خلک تپوس وکړي چې ژوند څنګه تېرېږي که زه څادر د خېټې تاو کړم په پټه تاو کړم چې چېرته خلک مې په لوږې پورې ونه خاندي که چېرته خلک تپوس وکړي چې ژوند څنګه تېرېږي زما رنګ زیړ شي د غیبت نه ورته داسې ووایم چې د خدای شکر دی ژوند ښه دی موضوع تېرېږي خو زما زیړ رنګ پورې خلکو له خندا ورشي خو زما زیړ رنګ پورې خلکو له خندا ورشي زما غیبت او زما ویره دروغجنه شي نو دی که ولاړ دی او غورځېږي نه خو داسې نه ده دی نه لیدلي دیوال زه دنیا ته وشرمولم زما خیال دی نه لیدلي دیوال واغېستله دی که ولاړ دی او غورځېږي نه خو هم زه یې نړولی یم په دغه لار چې څوک تېرېږي نو په ما خاندي زما لیسي په دې دیوال پورې ځوړنده ښکاري د دې دیوال په یو تصویر کې زما کور ښکاري د دې دیوال په بل تصویر کې یو شرېدلی تور شک د دې دیوال په بل تصویر کې مې شرېدلی کور دی دا بې پردې او ناپرېوتی دیوال څنګه ولاړ دی د دې په هر چون کې زما د زړه چاودونه ښکاري محبوبه دا که راپرې نه وتو نو زه به پروزم ولې چې دې دیوال زما ټوله حیا واغېسته ولې چې دې دیوال زما نه په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان په تاسو کې څوک شته چې وي نوکر د باچا خان چې وي داسې یو کس زړه او ځیګر د باچا خان مننه ماله خو پکار دی یو رهبر د باچا خان چې ساتي په تحریک باندې نظر د باچا خان چې پیغلې پکې ذکر کوي اکثر د باچا خان راټوله پښتونخوا کړی یو ګودر د باچا خان چې پیغلې مننه چې پیغلې پکې ذکر کوي اکثر د باچا خان راټوله پښتونخوا کړی یو ګودر د باچا خان او د دغه سیمې خپل خر یو ور د باچا خان خو زه محبوب فقیر یم په در د باچا خان د دغه سیمې خپل خر یو ور د باچا خان خو زه محبوب فقیر یم په در د باچا خان یو غزل در سره نوې شریکوم چې خیر زه په تا مین نه یم دا باسې ګپي خیر زه په تا مین نه یم دا باسې ګپي په زړه باندې غمګین نه یم دا باسې ګپي او دا چا درته زما د حسن داسې تعریف کړی مراد لاله دا چا درته زما د حسن داسې تعریف کړی زه دومره حسین نه یم دا باسې ګپي او دا زه لیونی نه یم منیر لاله دا زه لیونی نه یم چې ما نه لرې ګرځي د سرو مچو ګبین نه یم دا باسې ګپي او محبوب یم معشوم یم په عشق کله پوخېږم محبوب یم معشوم یم په عشق کله پوخېږم زه خال ستا د جبین نه یم دا باسې ګپي او قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځي له تخته مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته مونږ ته مننه مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته مننه چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونیوله لخته مور مې خپلې جامې خرڅ کړه ډوډۍ له یا زه کړله مور مې خپلې جامې خرڅ کړه ډوډۍ له خو په مې چېرې تېره نه کړه سخته مننه مور مې خپلې جامې خرڅ کړې ډوډۍ له خو په مې چېرې تېره نه کړه سخته مونږ په تیږه باندې سر کې دوده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته
پتی کے باندې سر کې دوده شو تاله خوب به کله درشي بیا بالښته سیب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ دریم چت ته په لوږه ولوخښته سیب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ دریم چت ته په لوږه ولوخښته په محبوب باندې سړې تودې شوې تېرې درمان صاحب په محبوب باندې سړې تودې شوې تېرې ته خو راغلې خو بیخي راغلې ناوخته د نظم ویمه